فراه ولایت د بخش آباد بند د اوبو ګرځولو تونلونو د شاتکریت کار په چټکۍ سره روان دی. د بخش آباد بند ساختماني شرکت مسؤلین وایي د اوبو ګرځولو تونلونو 50 سلنه رغنیز چارې بشپړ شوي او پاته کار به هم په ټاکلي وخت سره بشپړ شي. په اوسني حالت کې ولډ میش یا ویر میش ورته دا د موږ اساسي کار دی. کار پر جریان لري سټیل ریبز دي کمانونه چې تاسو ګورئ شارکریټ برخه دا چې د پمپ باندې موږ کانکریټ دي او ار سی سی کانکریټ دي پی سی سی کانکریټ په ډاون سټیم کې موږ لرو کندنکاری د ډاون سټیم د صفای د کانکریټ د مادهګۍ په خاطر باندې دا کارونه موږ سم دي چې جریان لري عملاً په کار په ساحه کې شندوسونه پورته روانه ده. د موږ فیصدي کارونه عملاً ګوري چې دوه شپټه موږ کار لرو د خو په چیر باندې همدارنګه د فرارود سندزي حوزې ریاست مسؤلین وایي د بخش آباد بند د اوبو ګرځولو تونلونو لومړی پروژه ده چې د افغان انجینرانو لخوا یې رغنیز چارې مخته ځي. اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې خامخا به دا پروژه رغوي او هغه کوم شرکت چې دلته کار کوي هغه کومه پیسې چې د کار دوی خپل انوایس آماده کړي هغه اسلامي امارت په خپل وخت باندې چې ځنډ او خنډ نه پکې راځي هغه په خپل وخت باندې ورته اجرا کیږي او بودیجه ورته ځانګړې کړې ده چې تر څو کار دوی کوي هغه نه بودیجه وخت کې ورته آماده ده او د دې پیسې په وخت باندې ورکول کېږي. نو راځو په هفته کې دلته نظارت کو په ډیر تغیرات د کار پوهیږو چې ښه تغیرات پکې کې راغلي دي او ډیر پرمختګونه راغلي دي. په ورته مهال د فرارود ولسوالۍ مسؤلین د بخش آباد بند د اوبو ګرځولو تونلونو د رغنیزو چارو د چټکتیا ډاډ ورکوي او وایي چې د یاد بند رغول فرایانو لپاره یوه ستره اړتیا ده. دغه 2 میاشتو را په دې خوا کار چټک شوی او کار پر مخ تللی. کم وخت چې دا کانکریټ شروع شوی دی نو کار ان شاء الله تعالی پر مخ تللی. د 2 میاشتو مخ په خوا کار ډیر سست روان و. اوس الحمدلله موږ وفرایي ولس ته دا زیری ورکو چې موږ امیدونه را پاتېدلي دي موږ امیدونه پیدا شوي دي چې ان شاء الله دا کار کیږي. دا ولس ته موږ اطمینان ورکو دا زیری ورکو چې کار ان شاء الله کیږي. کار تیز دی کار جریان لري. د یادونې وړ ده چې د اوبو مهارول د افغانستان اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې دی او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په ورته بندونو باندې کار